د هندوستان مشهوره مسلمان لوبغاړي کټرینا کیف په اړه داسې څه چې تاسې به نه یې ترې خبر. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. کټرینا په 14 د جولای په کال 1983 میلادي کال کې په هانګ کانګ کې زیږېدلې ده. پلار یې محمد کیف او مور یې سوزني تورکیوټ نومیږي. محمد کیف یو تاجر ده او د کشمیر ده او سوزني تورکیوټ د انګلستان هېواد اوسېدونکې ده او یوه وکیله او مدني فعاله ده. پلار یې مسلمان او مور یې مسیحي ده. کټرینا کیف ماشومه وه چې مور او پلار یې سره جدا شول. وروسته یې پلار امریکا ته لاړ او کټرینا د خپلې مور سره اوسېده. کټرینا د خپل پلار تخلص کاروي. هغه وایي د پلار تخلص چې کیف ده ډېر اسانه ده ځکه مې په ځان ایښی ده. کټرینا د خپلې کورنۍ سره د هانګ کانګ نه چین ته لاړل او بیا له هغه ځایه جاپان ته لاړل. فرانسه او سویس کې هم ژوند کړی او وروسته بیا لندن کې اوسېدل. هغه 6 خویندې او یو ورور لري. د کټرینا قد 140 سانتي متر او وزن 50 کیلوګرامه ده. د هغې د خوښې فلمي لوبغاړی هتریک روشن، لیناردو، جاني دیپ، کاجل او مادوري دیکشت ده. جالبه دا ده چې کټرینا د هندوستان هېواد تابعیت نه لري. باید د هندوستان هېواد ویزه ولري تر څو هلته کار وکړي. کټرینا ډېره ښایسته ده او په 14 کلنۍ کې په هوایي کې د ښکلا جایزه ګټلې وه. هغه په اول کې موډله وه او د سرو زرو کمپنۍ سره یې کار کاوه. وروسته یې په هندي فلمونو کې کار پیل کړ. اولنی فلم یې د امیتابھ بچن سره و. د فلم نوم بوم و. که څه هم دا فلم ناکامه و خو کټرینا په هندوستان کې مشهوره شوه. وروسته ورته د اعلاناتو لپاره د سامسونګ، کاکا کولا او ایل جي کمپنیو لخوا وړاندیزونه وشول. هغې د سلمان خان سره په مینی پیار کیو کیا فلم کې کار وکړ چې یو کامیابه فلم و. له هغه وروسته هغه ډېره مشهوره شوه. هغې په کمیډي فلمونو کې هم کار کړی. په 2009 کال کې د نیویارک په نوم فلم کې کار وکړ. په دې فلم کې د جان ابراهیم ترڅنګ رول ولوباوه. دا فلم د مسلمانانو په اړه ده. که دا فلم ونه وي لیدلی حتما یې وګورئ. ډېر جالبه فلم ده. د سپټمبر 11 پیښې پورې اړه لري. کټرینا کیف د 40 نه زیاتو فلمونو کې کار کړی. د هغې د فلم پانتوم سندره د افغان جلیبي ډېره مشهوره شوه او په افغانستان کې ډېر مینوال پیدا کړل. هغې د رنویر کپور سره ډېره ژوره اړیکه لرله او ویل به چې هغه د دې لپاره تر ټولو مهم شخص دی. خو وروسته په 2014 کال کې د یو بل نه جدا شول. په هر حال تاسو تر اوسه پورې د کټرینا کیف کوم فلم کتلی ده او د هغې کوم اکټ مو خوښ شوی؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.